دم پور او درګاه دې مولا روان کا چې دا ټکه پورې ستا خاوره ده نو زما دا مشران د کوم ځای نه راغلي دا د اسمان نه په چترۍ راکوز شوي دا د روس نه راغلي که دا د تر مارګلې پورې زموږ خاوره ده زما دا مشران د کوم ځای نه راغلي تر مارګلې دا ستا خاوره ده تر مارګلې پورې زموږ خاوره ده هلکه کراچۍ پورې ستا شوه کراچۍ پورې ستا شوه خو ډومبې ځان ازاد کړې بیا به واخلو خیر دی موږ به ارشد خان ته ورسره خبره وکړه پوهېږه دا خو ارشد صاحب موږ ګوره ازاد یو ارشد صاحب موږ ازاد یو موږ غواړو چې د تاسو لپاره ازادي واخلو پرېږده دا خبرې په ډېرې واورېدې تاسو په فیسبوک باندې شل پېرې د ورځې دوی افغانستان پړوئ په فوټوشاپ هغه منظور پستین لګیایي روزانه هغه تحریک والا چې کله د خزړی تپوس وکړي وي زه خو نو ګوره منظور ګوره ارشد صاحب منظور ګوره ازادي غواړي تاسو ولې د هغه د هغه سره په څنګ نه ودرېږئ هغه پسې تاسو خامخا ورتړئ دا هغه خو خبر هم نه لري خامخا هم د ځان نه لږ کړی هغه ځان خبر نه لري تاسو ولا پټکې د افغانستان په سر کړی دی هغه غریب د ولې د الله روبر چې ګوره دا شعار چې ورکوي چې د الله روبر افغان دا څه معنا لري قربان دې شم خو ته مشته هلکه پرېږده اوس زه ضروري خبره کوم کله هلکه دې ته خبرې ختمې کړي بیا ما ته ووایه زه کار ته ناست یم زه اخري یو 2 منټه غواړم د تلو نه مخکې یو ډېره ضروري خبره د هلکانو ته کومه ځکه چې د افغانیان دا خبره بار بار کوي دا کلیپ بیا سیو کوي ګوره دوی موږ ته د پښتو خبره ډېره زیاته کوي رونو یو خبره ته کومه چې زمونږ د خلکو په دې معامله کې تعلیم او دغه کم دی او دا موږ عمومي طور باندې دا خبره نظر انداز کو افغانیان ډېره زیاته کوي دې خلکو پښتو ژبه اکثر په اوسنی افغانستان کې چې څونه پښتانه اوسي په دوی کې زیات تعداد د کوچانو دی چې پښتو یې زده کړي ځکه چې پښتو د پښتونخوا ژبه ده د پښتو د ادبیاتو پیدایشو د دې ټول چې څومره هم اتلان دي د دې ژبې د ادبیاتو جوړونکي کاغه شیخ مل بابا دی کاغه پیر روخان دی چا چې د پښتو لیک چانه شروع شوی دی او کاغه د پښتو د شاعرۍ پلار خوشحال خان خټک دی او که زمونږ ملنګ فقیر رحمان بابا دی او که بیا د پاکستان د جوړېدو نه بعد غني خان او د زمونږ امیر حمزه شینواري صاحب دی دا د پښتو شاعرۍ څلور ستنې دي دا ټول د پښتونخوا د خاورې بچي دي د پښتو ژبه نه موږ ته افغانستان نه راغلې ده او نن موږ ته نن په نن ورځ کې د هغې د زده کړې ضرورت شته افغانستان نه موږ په پاکستان کې پښتو زبانه خلک ورونو یاد لرئ 18% سلنه 18% 18% خلک خپل ژبه په نورو خلکو موږ ولې نافذه کوو خصوصا چې زمونږ د ټول پاکستان زمونږ سره یو ملي زبان شته اردو چې هغه د چا هم مورنۍ ژبه نه ده هغه د پنجابیانو هم نه ده د سندیانو هم نه ده د پښتنو هم نه ده د بلوچ هم نه ده زمونږ د ټولو ده او د دې وجه سره چې موږ مسلمانانو چې په هند کې 300 کال حکومت کړی دی د هغې په آخري 300 کالو کې د مغولو په دور کې بیا د پښتنو په دور کې د هغې نه مخکې لودیانو دې ژبې د مغولو په دربارونو کې زمونږ چې د دې سیمې نه کوم اعلیترین دماغو په هغې کې پښتانه هم شته پنجابیان هم شته سندیان هم شته بلوچان هم شته او سره د ترکو او د ایرانیانو او د نورو مسلمانانو چې په دې سیمه کې موږ اسلامي تهذیب دغه ځایونو نه راوړی دی د هغې د اشتراک سره اردو زبان جوړ شوی دی افغانیان خپل فوج ته اردو په دې وایي چې د اردو مطلبي لښکر دا لښکري ژبه ده زموږ د ټولو ده زموږ د رابطې ژبه ده او په نړۍ کې د ټولو نه زیات اسلامي لټریچر یاد لرئ د عربۍ او فارسۍ نه زیات په اردو کې دی نن د افغانستان طالب هم حسین خان چې کله زما په مدرسه کې زده کړه کوي که نه نو هغه د بخاري او د مسلم شرح او دا شینه په اردو کې ګوري د دیوبند او که دیوبند دی او که بریلیان دي او که تبلیغیان دي د دوی چې څومره هم اسلامي مواد دی دا په اردو کې دی ما زما د پښتو ادبیاتو ما اردو ادب له ورکړم دا ماتې اغستم دا منګه په پښتو کې چاربیتا غزل تکل دا نور ټول اصناف موږ د اردو نه اغستې دي او اردو زموږ نه زده کړه کړې ده د اردو په بهترینو شاعرانو کې دا موږ د هندوستان نه راوړي علامه اقبال د پنجاب د اردو بلکې د فارسۍ نړیوال غټ شاعر دی احمد فراز د پیښور په ټوله نړۍ کې د اردو منلی شوی وته شاعر دی فیض احمد فیض د پنجاب هغه په خپل ځای دغه شان پروین شاکر د کراچۍ دا زموږ یو مشترکه ملي اساسه ده چې په ټول اسلامي نړۍ کې د ټولو نه زیات لوی او غټ لټریچر لري او زمونږ په فخر دی ځکه چې دا د یو نسل ژبه نه ده بل طرف ته افغانستان په نوم باندې پښتو خپل سرکاري ژبه کړې ده خو تر ننه ورځ پورې دوی خپل ویزه په پښتو کې نشي لیکلی دوی یو د نړیوالې سطحې نوم نه پیدا کړی په پښتو لټریچر کې چې هغه زما په پاکستان کې هر کال پیدا کېږي زه به رحمان او خوشحاله او دغه نه یادوم دوی خو زموږ د منظم اعظم او د محمد کامل صاحب او د دې خلکو برابر خلک د خپلو خاورې نه دي دوی خو په پښتو کې دننه د فارسۍ او د نورو اصطلاحات راکړي موږ سوچه پښتو یو
ټایلټ پیپر ته په کونه پاک ویلو باندې دا پښتو کېږي نه. پښتو ژبې له بتاله ترقي ورکړې وي چې تا په افغانستان کې په پښتو زبان کې سماجی علومو کې ساينسدانان پیدا کړی وي، تا په غټ نوم پیدا کړی وي. تا څه کړی دي؟ ستا خو چې را اوس کوم لیکوال دي دا په پېښور کې په مهاجرت کې وخت تېر کړی دی. دوی د پټې خزانې چې کوم مصنف وو علامه حبیبي دا هم دلته پرې پېښور کې وو. د اسماعیل یونه پورې دا اوس یې نه کېږي ته هم د پښتو پلان جوړ کړی دی. دا زمونږ نو موږ ته دي زمونږ ژبه نه راښيي. مهرباني دي وکړي زمونږ د شناخت زمونږ د هویت د هغې لپاره موږ ته د کابل او د قندهار ضرورت نشته. زما تاریخ نه په کابل کې شته او نه په قندوز کې شته او نه په زما تاریخ په پښتونخوا کې دی چې په هغې کې ما دومره خلک پیدا کړي دي چې ستر احمدشاه به پرې فخر کوو، شیرشاه سوري به پکې پیدا کړی دی. تاسو ته ګورو د سر تم ګوره د دنیا له ټول نه بې فرهنګه خلک یې صرف په ژبه ویلو باندې شپږ متاسفانه او پلانکې او ډینګرې رونو موږ په خپلو ادبیاتو باندې پوهي. موږ ته پته ده چې زموږ شناخت سره د پاکستان شناخت زموږ ملي شناخت دی، پښتونولي زموږ قوم دی، اسلام زموږ مذهب دی او زموږ پاکستانیت د درې وړو شناختونو موږ لا ډیر په طریقه په یو فکری لحاظ سره یو مکمل تحفظ کې زموږ د ټولو شناختونو. د دې لپاره ما ته ستا د افغانیت ضرورت نشته چې تی د ازبک او تاجک په کونه په زور ور منډې وغه وي چې ما افغان نیستم او چغې راته په پاکستان کې څوک هم نه وي چې ما پاکستان نیستم. بلوچ هم دی، پښتون هم دی، اسندی هم دی، هغه پاکستاني هم دی، ځکه چې هغه د یو سیاسي او ملي هویت دی. هغې سره دغه د نسلي تعلق هغه منظر پسکن هم دا نه وایي چې زه پاکستانی یم نه مړه داسې لګیا دي. نو تاسو ځان له کار منظر پسکن هم وایي زه پاکستانی یم. تاسو فکری طور باندې زمنګ نه 1000 کال وروسته او په ټکنالوژي وغیرہ کې 2000 کال وروسته تاسو خدای او قرآن ته وګورئ. درې خبرې زه بار بار ذکر کوم. زه د یو داسې خاورې ما چې هلته به موږ سره چې کله چې پاکستان نو جوړ 2-3 کاله یوسف زو زمنګ د زو د مومندو د خلکو د مغولو سره موږ مبارزې کړې دي، د انګریزانو سم کړې دي، سیکانو سم کړې دي. موږ صرف جنگونه کول خو زمنګ د وطن یاغستان زمنګ صحیح نو. د دې غریب پاکستان په 80 کال کې زما په قبيله کې د نړیوالې سطحې عزت د 1000 ډاکټران خو دې شم 1000 د نړیوالې سطحې چې د انګلند او امریکې پورې نمونه دي، جرنیلان سوي انجینران سوي. تاسو چې راخذ 1000 کال نور خپل لنګ کې قسم نه که زمونږ د یو قبيله برابر خلک او وطنان پیدا کې په یو فیلډ کې د پښتو لیکوالم زمونږ برابر نشي پیدا کولای. نو دا ګوره موږ ته بار بار دې د پنځه کوئی پیټرونایز کوي موږ مو دا ته غلام یو پنجاب کته او پنجاب پورته په پاکستان کې واحد پنجابي شناخت چې دا وجود نه لري. ته چې پنجاب تلار چې حسین الته به څوک کشمیری، څوک به ارای، څوک به راجپوتی، څوک به اوانی، څوک به پټانی. پنجاب خو یو صوبي میشته خلکو ته وي. اخو د شهر ته چې قندوزه یا ته چې قنداره نو هغه خو قوم نشو یو صوبي او دوی ته یو بلا جوړ کړی دا. د پښتون غټ دشمن هم پنجابي دی او انګريز هم پنجابي راوځ. د دې سره په ادبیاتو کې د پنجابي ټکی وجود نشته، د پنجابي قوم د پنجاب په شاعرۍ کې نشته. نو دا ګوره دا ډیر دا په دوی پښتانه په شرمونو خدای او قرآن ته وګورئ زموږ پلان کېږي ما د خپل افغانیت هم راټینګ کوي که په ځان یې منډې او که په دغو باندې په خپلو ازبکو کوم چې سره دي پر خپل ملت کې خپل وطن راټینګ کوي. موږ په تاسو کې امن غواړو خو دا زمونږ پلان کېدل پرېږدئ. د هغه کسانو تاسو نشئ پلان کېدی چې څلور نسل هغه په کوټه بندي پاتې شوي، زمونږ همسایه پاتې شوي. ورسره باندې سپکې خبرې ولې کوئ؟ خدای هم غر کوي. کسان لږ لږ ګورو ارشد خانه